دارو د بدء الخلق دا یو جدا دنیا د کدي تورنه وته حیران بشي. کله کله الله جل شانو دا سې کوي چې یو مخلوق پیدا کی الله جل شانو او هغه مخلوق پیدا کی د خاورې نه. حشرات الارض ته وګوره الله جل شانو انسیکټس چې کوم دي هغه ټول پیدا کیږي څه اکثر د هغه پیدا کیږي چې نه د خاورې نه. الته خو د میل او د فیمیل سره ریپروډکټیو سیستم هغه نشته. نظام تولید خو الته صدا سي نشته چې هغه میل او فیمیل خپل منځ کې یو ځای شي او د هغې نه جوړ شي. یو حشرات هغه جوړ شي داسې یو چنجی ته جوړ شي داسې یو مخلوق ته جوړ شي. الله جل شانو طاقت واچو په براه راست د خاورې نه شي جوړ کړو یو مخلوق جوړ. یو مخلوق داسې دی یو مخلوق کله کله الله جل شانو د دغه خاورې نه جوړ کی او همیشه د خاورې نه جوړي. اول د خاورې نه جوړ کی ابتدای د هغې نه وکي بیا الله جل شانو د هغې نه پس په هغې کې چې کوم ریپروډکټیو سیستم دی نظام تولید دی چې میل او فیمیل به یو ځای کېږي نر او ماده به یو ځای کېږي او د هغې نه پس به نور اولاد د هغې پیدا کېږي. او میملز چې کوم دي ممالیا چې کوم دي او انسانان چې کوم دي دې نظام هغه ستاسو د مخې دی چې الله جل شانو آدم پیدا کړ د خاورې نه او د هغې نه پس یو سیستم وچلو چې انسانان په هغې سیستم پیدا کړي. او کله کله الله جل شانو هغه داسې کوي چې الله جل شانو بل د خاورې نه علاوه د ډېرو څیزونو نه څه کوي د څیزونو خلقت کوي. دې دپاره تاسو ته ثابته کړم چې دا کارونه ماته ډېر زیات اسان دي. امام رازي لیکلي دي په یو ځای کې په خپل تفسیر کې او نورو مفسرینو حضراتو هغې لیکلي دي چې دې مهي ته که تاسو وګورئ نو دا یا الله جل شانو د خاورې نه جوړوي یا یې د مالګې نه جوړوي. څه نه جوړوي؟ د مالګې نه جوړوي. او ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله بیا خبر را یاد شو دا مې درېیم ځل دی چې په تفسیر کې کوم. ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي که چا قسم وخوړو چې یاره زه به غوښه نه خورم او بیا یې میه وخوړو نو د قسم نه ماتېږي. ځکه غوښه هغه جوړېږي د اینې نه او میه جوړېږي د څه شي نه د مالګې نه. د دواړو کې فرق دی. او دا چې کېدې نور ته نو غوښه تورېږي او میه سپینېږي. اشنا کار دی. الله جل شانو تخلیق د دې څیز د څه شي نه کړی یا د خاورې نه کړی یا د مالګ. هسې خبره دا ده خو مثال پیش کړو صرف منځ بطور مثال مې دا خبره ذکر کړه. نور د الله جل شانو نظام وګوره چې په کوم عجیبه انداز کې یو مخلوق پیدا کړي حیران بشو. دا سیستم یې په دنیا کې چې هغې کې نه نظام تولید شته نه د هغه د خاورې نه پیدا کړي نه هغه د مالګې نه پیدا کړي. الله عالم دی چې هغه د څه نه پیدا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا. دا د څه شي نه پیدا و چې په کاڼي کې دننه یو څیز هلته خاور هم نشته هغه پیدا شوی د څه شي نه و بیا دغلته دا رزق د څه شي نه پیدا شوی دا اولم یروا آیا دا خلک نه ګوري کیف څنګه کیفیت څه دی. تاسو چېرته د کیفیت ته خیال کړی چې تا پروسیجر مو کتلی دی چې الله جل شانه یبدئ الله الخلق د مخلوقات د ابتدا څنګه کوي دا هم چېرته دا سیسټم مو کتلی نه تاسو خو نه دی کتلی چې څنګه الله جل شانه نه دی بس خپل علم د هغې پورې اوسېږه او ځان علامه مه جوړوه بس ته دومره نه یې که نه ملحد صاحب بس دغلته ودرېږه. تیوري اف ایولوشن چې ده په هغې کې ګوتې مه وه چې انسان اول شادو د شادو نه پس بیا انسان ته جوړ شو پوهېږي. د شادو هغه سپیشي هغه شته او د انسان هغه سپیشي شته په منځ کې چې کوم سپیشیز هغه یو هم نشته. عجیبه خبره او وایي چې دا انسان د دغه نه کنورټ شوی دی څه شته دا انسان د شادو نه کنورټ شوی دی کوم طرف ته د هغې ایولوشن شوی دی انسان طرف ته. ناشنا خبره ده. الله جل شانو یو سیستم ذکر کوي ښه ستا د علم کې نشته چې زما علم کې ده نو ما نیوالی اوس اولم یروا آیا دې خلکو ته نه ښکاري کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله جل شانو ابتدا د مخلوق کوي ثم یعیده بیا راګرځوي. څنګه الله جل شانو دا څه کوي دا یو سایکل دی په دې به انشاءالله بحث وکړو. الله جل شانو دا عجیبه سیستم ان ذلک علی الله یسیر دا ګوره الله ته ډېر اسانه ده چې الله جل شانو ته داسې کار اسان دی چې ته سره پیژنې نه. الله ته هغه کار اسان دی چې ته سره خبر نه یې د هغې نه. نو قل سیرو فی الارض دا یې ورته وایي چې دا ته په خپل ځای کې دا مینه ته وایي چې ته وګوره د ګیر چاپېره ځان ته چې ته څنګه پیدا یې دا قوشا کې خلک څنګه پیدا دي. اوس لږ وګرځه بهر ځمکې ته لاړ شي بهر خلک څنګه پیدا دي. نو قل ورته ووایه پیغمبره د سفر او د حضر د دواړو څه کوي عجایبات ورته قل ورته ووایه پیغمبره سیرو فی الارض تاسو ځمکه کې وګرځئ فانظروا فورا وګورئ چې کیف بدأ الخلق الله جل شانو دا مخلوق څنګه پیدا کوي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا به الله جل شانو دا دوباره یو پیره څه کي دا به راژوندي کړي ان الله على كل شيء قدیر. دغه د الله علم او دا د الله قدرت دی چې تاسو ته هېڅ پته نشته چې دا دی څنګه تاسو ته د هغې د کیفیت پته نشته. ته به داسې وایي چې زه الله جل شانو نه منم ته دا ویلی شي. ته به داسې وایي چې الله جل شانو ولې دا کار کوي ځکه د الله جل شانو نه ته خبر نه یې چې الله جل شانو څوک کارونه څنګه یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. اوس د هغه خوښه ده چې چا له عذاب ورکړي او چا باندې رحم کوي. ته ورته دا نشي ویلی چې ما له تکلیف ولې راکړو زه جهنم ته ولې گزار کړم. الله جل شانو یو سړی خودکشي وکړي هغه له عذاب ولې ورکړي په تقدیر کړي کړي دا قیسې میسې ته به ځان سره سنبال کړي. یعذب من یشاء دا هغه خوښه ده نو ده هم پکې څه کار ویرحم من یشاء دا هغه خوښه ده بس رحم وکړي. وإلیه تقلبون دغه الله جل شانو ته ستاسو واپسي ده. هغه خبر راته بار بار اورئ بار بار چې ویرېږئ د هغه نه هغه واعبدوا واتقوا واعبدوا واتقوا ولا هغه څیزونه دلته ذکر کوي خو لږ په تفصیل ذکر کوي.